خبر افغانستان بارونکي موټر منځنۍ اسیا سوداګریز توکي لیږدوي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او زموږ ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو هرکلی کوم. د افغانستان ازبکستان هوکړه کړې چې افغانستان بارونکي موټر منځنۍ اسیا هیوادونو سوداګریز توکي لیږدولی شي. د بلخ ولایت مسؤلیان وایي چې د دې ترانزیتي لارې پرانیستل دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز اړیکې نوی باب پرانیزي. د مسؤلیانو د خبر له دې وروسته افغانستان بارونکي موټر ازبکستان له خاورې په تېرېدو سره سوداګریز توکي د منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو ته لیږدولی شي. د بلخ ولایت د ګمرک وارداتو او صادراتو مولوي شعیب وایي چې دوی هڅه کوي له دې وروسته دواړو هیوادونو تجارتي اړیکې پراخې کړي. له بلې خوا د مزار شریف کې د ازبکستان سر کنسل جعفر فتایف د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریز اړیکې پر اختیا ټینګار کړی دی. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکولی سئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.